اوس به ستاسو په ذهن کې دا خبره راځي چې زمونږ په زړه کې دا یره پیدا کېږي څنګه. نو زما خوږو پښتنو د دې یرې پیدا کېدو ډېرې وجې دي، خو زه به نن انشاءالله عظیم تاسو ته 3 وجې بیانوم. لومبۍ وجه خو دا ده چې کله انسان ته د یو نقصاندeh چیز معلومات او پوهه حاصلېږي نو د ده په زړه کې د هغه څیز نه یره پیدا کېږي. لکه تاسو به وګورئ یو وړوکی ماشوم چې هغه خړپوسې کوي په خبرو نه پوهېږي، نو تاسو هغه له پلاستیکي مار ورکړئ نو چې بیا خو خبر نه وي نو هغه به دا مار رونیسي او کېدای شي په خولې باندې یو چکه مو ووایي اړو یریږي به نه. نو دا څه وجه ده چې د دغه وړوکي ماشوم په زړه کې د دغه مار نه یره نشته دی. د دې بنیادي وجه دغه ده چې دا ماشوم د دې مار د زهر او د نقصاناتو نه خبر نه دی. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.